अस्सलामु अलैकुम ګرانو کتونکو. نن به موږ ستاسو وړاندې یو ډیزرټ ریسیپي جوړو. د دې ډیزرټ نوم چڼې دال حلوا دی او دا حلوا ډیره مزیداره جوړیږي. دې حلوا دپاره موږ ته مین چې کوم انګریډینټ دی هغه چڼو دال پکار دي. نو چڼو دال موږ یو کپ راواغستل او بیا موږ صفا ووینځل او اوبو کې مو کېښودل تقریبا 5-6 ګنټې پورې. نو هغې نه پس دغه شان دال ډېر نرم شول او د دې چې کوم مقدار دی هغه هم ډبل شولو او تاسو ته کتی شي دال ښه نرم شوي دي. اوس به موږ دې کې چې کومې اوبه وې هغه اوبه به هم کړو او چولې باندې به یې کېږدو چې دا پخه شي او دې کې به موږ اوس یو کپ پی هم واچو. نو یو کپ اوبه او یو کپ پی دې کې به دا موږ پخه کړو او یو کپ پی به موږ وروستو استعمالو. دا به موږ کېږدو سایډ ته او اوس به موږ انتظار کوو چې دال زموږ نرم شي او دا چې څومره پی او اوبه دي دا هم وچ شي. دال پخه شول او دې کې چې څومره اوبه او بوی وې هغه ټولې هم وچې شولې پکې او موږ له دغه شانتې نرم دال پکار دي چې اوبه پکې بالکل نه وي. نو اوس به موږ دا فوډ پروسیسر کې واچوو. دا به موږ پروسس کړو بیا تاسو ته ښایو. نو ګرایند کولو نه پس موږ سره داسې دالونه دغه جوړ شولو داسې پاوډر شانتې. دې کې روغه دانه بالکل د دالو نشته او چې کله دا موږ داسې لاس کې راخلو نو پاوډر جوړ دی. نو اوس به موږ دې کې نیم کپ تیل واچو. تیل یا غوړي ستاسو خوښه ده او دا به اوس موږ پخوو. همدې طریقې سره به دا حلوا موږ پخوو. د دې رنګ لږ بدل شي نو الګ به پکې بیا چینی واچو. نو تقریبا 10 منټه پورې موږ حلوا دغه شانتې پخه کړه او چمچې سره موږ شیک کوله. پرېږدی به دا نه ځکه چې حلوا سوځېدلو خطر وي او بیا به دې ټوله خوند به یې خراب شي. او اوس د دې چې کوم دالو مکسچر دی د دې رنګ هم بدل شولو، لږ رنګ یې ډارک شولو. اوس په موږ دې کې یو کپ چینی واچو او اوس د دې مکسچر نه یو مزیدار شان خوشبو راځي. نو اوس به موږ په دې کې چې څومره موږ دال راخیستې وو هومره موږ چیني راواخیسته دا به په دې کې واچو. مکس به یې کړو. اوس به موږ دې کې پی هم واچو او اوس به دا پی موږ په دې کې واچو. تقریبا یو کپ، خو دا یو کپ نه لږې زیاتې دي، هېڅ خبره نه، دا به ټول موږ دې کې واړو بیا به مکس کړو چې دا چینی په دې کې ښه طریقې سره جذب شي. او اوس یو بل شی به هم موږ په دې کې اچو، الایچي پاوډر. الایچي پاوډر سره زموږ حلوا ډېره زیاته خوندوره شي او دې نه به ډېر زیات خوږ شانتې بوی ځي، بالکل لکه څنګه چې بازار کې حلوایي خرڅوي حلوا هغه شانتې خوشبو او ذایقه به دې کې راشي. دا حلوا ژمي کې ډېره زیاته مزه کوي. موږ به تاسو سره نور هم د حلواګانو ښه ډېر ریسیپیز شیر کړو، لکه د کوکونټ حلوا، د سوجي حلوا، دې نه علاوه نور هم ډېر شان چیزونه دي، هغه ټول به موږ تاسو سره شیر کړو انشاءالله. موږ سره اوسېږئ. اوس به موږ په دې حلوا کې یو چمچ کورني غوړي واچو، ځکه چې موږ دا حلوا تیلو کې تیاره کړې ده او دې کې به خوند ورکولو دپاره موږ لږ شان کورني غوړي واچو. دې سره ډېره زیاته ښکلې ذایقه راځي. حلوې ټولې کورني غوړو کې تیارېږي، دې وجې نه ډېره زیات مزدارې وي
که تاسو ته څه هیلث ایشوز وي څه مسله وي نو په دې وجه بیا لږ شان غوړي استعمال کړئ او باقي چې کوم دي کوکینګ اویل استعمال کړئ. سره ډېر مزدار شان دی، خوندور خوشبو راځي حلوې نه. نو حلوا زموږ تیاره شوه. اوس په دا مونږ یو لوښي کې واچو. دا ستاسو خوښه ده چې تاسو دې نه سلایسز جوړوئ او که نه همداسې یې خورئ. اوس په دې حلوا باندې مونږ لږ شان نټس واچو، لکه کوکونټ چې کوم ستاسو څیزونه خوښ وي. نو زه هیله ساتم چې ستاسو به زموږ نننۍ د چڼو دالو حلوې ریسیپي خوښه شوې وي. بیا دې له یو لایک ورکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ویډیو کتلو لپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان.